أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله مولانا العظيم. محترم قدرمنو منوالو، تاسو ته موږ په تیرو درسو کې لکه د ایډابډیشن 3 درس او د ایډابډیشن 6 درس دا کورسونه مې درته جوړ کړي وله. تاسو به کتلي وي، ډېرو ملګرو فایده جن اخیستې وه. محترمینو، غوښتنه ډېرو ملګرو دا کوله چې په سونی ویګاس کې هم موږ ته یو څه راهنمایي وکړه. نو دوستانو، په سونی ویګاس باندې شروع کوو. سونی ویګاس هم درته جوړو انشاءالله. خو یو غوښتنه لرم، هغه دا چې د دغه درسو څخه باید یو څوک د اسلام، د دین، د قرآن، د تقریرو، د تلاوتو یو داسې کار جنې واخلي چې په هغه کې د آخرت لپاره الله جل جلاله و ماته او تاسو ته اجرونه درکړي او نیکیانې در زیاتې کړي. په دې وجه باندې د دین کار جنې واخلي. بعضې خلک د دې څخه د ساز، د فسق داسې کارونه اخلي. نو زموږ اجازه و هغه ملګرو ته نشته چې زموږ درسونه واوري چې هغه د دین څخه غیر کار جنې اخلي. نو دوستانو، کم ملګري چې پر موږ باندې لګښت لري چې په دې کې چندو کار کړی نه دی، یا دا څه شي کار کړی دی، دا د ګټې کار نه دی، د هغه دپاره زما دا وینا د الله جل جلاله وایي: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله جل جلاله یو نفس، یو څوک تر هغه اندازې پورې مکلف کوي چې در څو پورې د هغه طاقت وي. د طاقت څخه زیات الله جل جلاله څوک نه مکلف کوي. نو دوستانو، زما دغه وس، دغه طاقت دی چې ما در تاسو پورې در ورسوي، ما د پښتنو خدمت وکړي، ما د مسلمانانو دپاره خدمت وکړي. نو که یو څوک بیا در ما زیات په دې کار کې ماهر وي، مهارت یې زیات وي، ډېر زیات یې زده وي دا کار، نو د هغه څخه زما دا هیله ده، د ارزو ده چې د خپل علم چې د سره پروت دی، دا د ځان سره بند نه ساتي، دا د پټ نه ساتي، په دې کې د بخالت نه کوي، در بل مسلمانه پورې د ښه په وضاحت سره ورسوي، ښه په کوشش سره دی ورسوي. ځکه په دې باندې که یو مسلمان د اسلام کار وکړي، یو مسلمان د دین کار په وکړي، یو مسلمان تلاوت کې جوړ کی، یو مسلمان تقریر کې جوړ کی، یو مسلمان نعت شریف کې جوړ کی، نو دا به د دپاره هم د دنیا ګټه وي، هم به د آخرت ګټه وي. په دنیا کې به مسلمانان د دعاګوی وي او په آخرت کې به الله جل جلاله دته بدله ورکوي. نو پر ما باندې د لګښت څوک کوي نه، ځکه زما دغه وس دی، در دې وس بالا زه وس لرم نه. نو چې وس زه زیات نه لرم، الله یو څوک نه مکلف کوي، نو بندگان هم باید څوک مکلف نه کړي. نو هغه څوک چې د سره علم ورسره وي، په دا کار کې دی پوه وي، در ما زیات زده وي او در بله پورې رسوي هم نه، بل چاته یې ښیي هم نه، نو د هغه دپاره چې کوم الفاظ دی، هغه به اورېدونکي په خپله هغه جواب ورکړي چې کوم الفاظ د ده دپاره ضرورت دی چې ورته استعمال سي. او دغه علم چې د ده سره ستا در بله چا پورې نه رسوي، دغه بند علم دا چې نه و ده ته پیدا کوي، نه و بل ته پیدا رسېږي، دغه نو ملګري به د ده ته خپل په کمنټ کې ووایي، یا به په شخصي کې د ځانه سره ووایي چې دا کم نوم پر ده باندې ایښول کېږي. نو دوستانو، د ټولو سمه هیله او ارزو بیا هم دغه ده چې تاسې دغه زما د درسو څخه چې څوک زما درسونه زده کوي، کم ملګري زما د درسو څخه استفاده کوي، فایده ځینې اخلي، هغه ته زما دا وینا ده چې د دغه شي څخه چې تاسې فایده اخلي، د دین کار ځینې واخلي. د غیر دین چې پر ساز استعمالي، پر پسک استعمالي، پر مسخرو استعمالي، زموږ اجازه نسته، زموږ اجازه نسته. په ورځ د قیامت به د الله په حضور کې دغه سړی در ګریوان بیان نسو. زموږ اجازه نسته هغه چاته چې پر غیر اسلامي کار باندې استعمالي زموږ درسونه. وما علینا الا البلاغ.